د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د اکتوبر په 10 پاکستان تورن کړ چې د افغانستان پولي ته نږدې هوایي بریدونه کړي او هغه دا اقدام د پاکستان لویه تېروتنه وبلله. متقي چې د اکتوبر له 9 د هند په رسمي سفر دی د جمعې په ورځ په نوي ډیلي کې خبري غونډې ته ویل چې بریدونه په سرحدي سیمو کې شوي دي. हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ पे زموږ لري پرتې سیمې تر بریدونو لاندې راغلي دي. موږ دا بریدونه غندو او باور لرو چې دا د پاکستان د حکومت لویه تېروتنه ده. په دې ډول ستونزې نه هوارېږي. د افغانستان تاریخ شاهد دی چې دا ډول مسایل په زور نه دي حل سوي. د خبرو اترو دروازې باید پرانیستې پاتې سي او خبرې باید وسي. ایسا مسائل زور سے حل نہیں کیا سکتا ہے. تفاہم اور مذاکرات کا دروازہ ہم نے کھلا ہے. تفاہم ہونا چاہیے. د پاکستان امنیتي چارواکو په وینا د جمعې په ورځ د افغانستان پولي ته نږدې د خیبر پختونخوا سیمه کې له اسلامي دولت وسلوالو سره په نښتو کې 11 سرتیري وژل شوي دي. اسلام آباد ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال له افغانستان څخه فعالیت کوي خو کابل دا تورونه ردوي. د پاکستان د فوج وایان لیفټننټ جنرال احمد شریف چودھری د اکتوبر په 10 په یو خبري غونډه کې دا پوښتنه مستقیم ځواب نه کړه چې آیا پاکستان په افغانستان کې د هوایي بریدونو مسؤل دی. د پاکستاني وګړو او شتمنیو د ساتنې لپاره چې کوم اقدامات اړین وي هغه به ترسره شي. په دې باید هیڅ شک ونه شي. پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د اکتوبر پر 9 شپې مهال په کابل او پکتیکا کې په شو بریدونو کې د ټي ټي پی مشران په نښه شوي دي خو طالب چارواکي دا ادعاوې ناسمې بولي. پاکستان له وړاندې څو ځله ادعا کړې چې د دې ډلې مشران او جنګیالي په افغانستان کې میشت دي خو د طالبان حکومت وایي چې د پاکستان په شمول هیڅ ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد پر ضد کارول کیږي.